د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ محمدیه ښارګوټي ته د برېښنا انرژي رسونې پروژه 90 سلنه پرمختګ لري. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ محمدیه ښارګوټي لپاره د برېښنا انرژي رسونې پراختیایي پروژې چارې په چټکۍ سره روانې دي او د مهال یې کاري پرمختګ له 90 سلنې څخه اوښتی. دغه پروژه چې د 13.2 میلیون افغانیو په لګښت پلي کېږي بشپړېدو سره سم به 840 نوي پیرودونکي له برېښنا انرژي څخه برخمن کړي. در شهرک محمدیه ولسوالی د سبز جسد ساختمانی و برق فعلا 3 ترانسفورمر تحت کار داره با ظرفیت مجموعی 800 کیلو ولت امپیر که کارایشان 90% تکمیل بوده. انشالله تا 1-2 هفته دیگه کارهای عملیزی تکمیل خواهد شد و با تکمیل شدن این 3 ترانسفورمر حدود 800 تا 900 مشترک جدید از نعمت برق مستفید خواهد شدن. د دې پروژې ټولیز ظرفیت 800 کیلو ولت امپیر ده. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي د برېښنا انرژي په تامین سره به د ژوند له ګڼو سهولتونو څخه برخمن شي او ورسره به عامه خدمتونه هم پیاوړي شي. این وقتی که برق در این محیط و منطقه بیه مردم از نعمت برق برخوردار باشه میتونه وی که کامپیوتر داره وی که در خانه خود ماشین لباسشویی میره یخچال میره وی که یک کارهای نسبت به برق تعلق میگیره انجام میده خودش یک نعمت است دیگه. کلانترین نعمت اینمی است برق است. شرکت برشنا و همچنان کارمندای فنی است دیگه ما 100% راضی هستیم. مواردهای تکنیکی را مواردهای فنی را مراعات میکنه دیگه. از اون نظر 100% ما راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې د پروژې کې 250 کانکریټي پایې 3 ترانسفورمرونه او تر 200 میټر بکسونو پورې نصب کیږي او همداراز د 70,000 متر په دوام به د برېښنا انرژي لیږدمزي هم وغځول شي.